د افغانستان هوایي ځواک د ځان بسیاینې او ځواک په لور. د افغانستان اسلامي امارت د خپلو پوځي وړتیاو د لوړولو په موخه ستر ګامونه پورته کړي او د خپل هوایي ځواک په پیاوړتیا سره یې د هیواد جنګي وړتیا نوي پړاو ته رسولي دي. په دې ویډیو کې به د افغانستان د هوایي ځواک پر پرمختګونو او لاسته راوړنو بحث وکړو. د دې ډول نورو ویډیوګانو لپاره د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان هوایي ځواک په پرلهپسې هڅو او لاسته راوړنو سره د هیواد هوایي سیسټم په پیاوړتیا کې لوی ګامونه پورته کړي. له 80 څخه ډیر نظامي الوتکې او چورلکې په ترمیم او بیا رغولو سره دغه ځواکونه اوس مهال په بشپړ چمتووالي کې دي. نظامي الوتکې لکه NC-2 او N-21 په بنسټیزه توګه ترمیم سوي او پوځي عملیاتو ته چمتو دي. سربیره پر دې افغان انجنیرانو په خپلو لوړو تخصصونو سره توانېدلي چې دا ټول تجهیزات د هیواد په خپلو لاسونو ترمیم او بیا راژوندي کړي. دا لاسته راوړنه د افغانستان د هوایي ځواک بېسارې وړتیاوې او د خپلې خاورې د دفاع لپاره د دوی ژمنتیا څرګندوي. په وروستي د فراغت په مراسمو کې چې 22 نوي پیلوټان د ملي دفاع وزارت له دفاعي پوهنتون څخه فارغ سول، د امنیتي چارواکو لخوا مهمې ویناوې وسوې. د دې دورې یو فارغ سوي پیلوټ په خپلو خبرو کې ویل چې په عملیاتي الوتنه کې د 10 کلنۍ تجربې سره دوی چمتو دي چې د افغانستان اسلامي امارت ته خدمت وکړي. دوی افغان ولس ته ډاډ ورکړ چې د هیواد هوایي ځواک به په هر حالت کې د هوایي حریم دفاع وکړي او هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. دا مسله په ځانګړې توګه د هیواد د بندیزونو او اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره خورا اهمیت لري او د ځان بسیاینې لپاره د افغانانو کلک هوډ څرګندوي. د داخلي وزیر سراج الدین حقانی د پیلوټانو د فراغت په مراسمو کې ټینګار وکړ چې ډیر ژر به د افغانستان د هوایي ځواک وړتیاوې نړۍ ته ثابته سي. هغه زیاته کړه چې دغه ځواکونه به حتی که نړۍ موږ وغندي په عمل کې به ثابته کړي چې دوی د خپلې خاورې د دفاع وړتیا لري. هغه د افغان انجنیرانو لخوا داخلي ملاتړ ته هم اشاره وکړه او په ګوته یې کړه چې په هیڅ وخت او هیڅ حالت کې د ترمیم یا تجهیزاتو چمتو کولو لپاره بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه لري. ټول ترمیمات او بیا رغونې د داخلي متخصصینو لخوا ترسره سوي او په دې برخه کې د هیواد بېساري ظرفیتونه ښیي. د افغانستان هوایي ځواک په خپلو وړتیاوو سره اوس د هر ډول ګواښونو ځواب ورکولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او چمتو دی چې د هیواد پر هوایي حریم د تجاوز په صورت کې پرېکنده ځواب ورکړي. دا پرمختګونه نه یوازې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا کې مرسته کړې بلکې د پوځي ځان بسیاینې او په نړیواله کچه د ملي حاکمیت د پیاوړتیا په لور یو ګام هم ګڼل کیږي. ډیری پوځي کارپوهان په دې باور دي چې دفاعي او ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره د فعال او پیاوړي هوایي ځواک شتون خورا حیاتي دی. فعالې چورلکې او الوتکې کولی سي په مختلفو عملیاتو کې په ځانګړې توګه د داخلي او بهرنیو ګواښونو په وړاندې مبارزې کې اغېزمن ثابت سي او د هیواد امنیت تامین کړي. د افغانستان هوایي ځواک په خپلو د پام وړ پرمختګونو سره د هیواد د دفاع یو له اصلي ستنو څخه ګرځېدلی دی. داسې ښکاري چې دا بهیر به په راتلونکي کې هم دوام وکړي او افغانستان به په دې برخه کې بشپړ ځان بسیاینې ته نږدې سي. که تاسو د دې پرمختګونو ته لیوالتیا لرئ او غواړئ د وروستي پوځي خبرونو او تحلیلونو څخه خبر سئ، نو خامخا د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې چینل سبسکرایب کړئ.